زمکی هغه خستری پای کې انسانان چې کوم دی هغه لګیاري اور هر طرف ته فصل ہی فصل لے خی طرف ته ګوري بیا فصل لے دس طرف ته ګوري بیا فصل لے لړې ګوري بیا فصل لے انسان سوچ نه کوي نو کوم اصل لے یو انسان دا وایي چې ما قرآن دی ویلې حدیث من دی ویلې زنبوی گما ډیر آسان سره تا خپل بوړي کې ولاړې کئی ذمہدار ہوئی ایماندار دی فصل تا ګورا زما رورا فدی فصل کی تعالی پارا عبرت دے سنگا چې دا فصل لے دا سین نسل لے فصل کی دریٹی کی دی فی سواد لام نسل کی دریٹی کی دی نون سین لام فصل بروزنی نسل دا ټول کی بالکل برابر ځان کا خبر د دې ترازو د دې تلا هغه بالکل برابر دا څنګه نسل له تاسې فصل له فصل وګورا قران پاک دا ګورا قران پاک بوګي کما سلی غیث وګورا باران کله چې وشي باران وګورا قران پوه کزان غني بیا وکي ارمان باران نرسو بیا سوشي عجب الکفار نباته باران پزر یبندې فصل دزمکینا زرغنیگی ننجتا تا فصل خکاری بالکل زوانی کرے چمک کرے دمک کرے انتہا درجی ترسل لے دا سٹیمو چی دا فصل نو دا سٹیمو چی دا دی نام و نشان نو دا دی چمک نو دا دی دمک نو دا دی جوسا نوا دا دی خوزی دل نو چی ہر طرف تا فصل خوزی زمیدار ورطا خوشحالی دا فصل نوخا کلا باران وشو باران پذریع بندے زمکینا فصل راخی جی قرآن پاک فرمائے سورت واقعہ گورا انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون او زمیدارا زمکینا تیغ توکا گی یا منگو کاو تیغ دان ورزول خستا کار دے لیکن دیا گینا تیغ وقتل کار دے چا دے آغا دا عرش والا کار دے یو کار دا فرش والا دے یو کار دا عرش والا دے لپاسنا باران دزمکینا تیغ راخی جی لیکن کلا چی دیا گینا تیغ راخی جی آغا تیغ دگورا سمرا کمزوری دے كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا سورت نمدے سورت حدید قطر قرآن باغ دیدار کئے حدیثتما بارکا کلاو قرآن دا سے خوب دے لکا پلاو آیات بشیط آتا سانتیا سر ملاو دانا کی روجی جتا قرآن پاک وارد ہر جمعہ چکم دے آغا آباد دے پائے کی قرآن پاک چغاری آواز رازی ہر کورنا آواز رازی لیکن روجی میں ختم اشلا نو قرآن پاک شبن نا قرآن پاک دا وارد پورا کال قرآن پاک دا دسوئی اس دغان دا سرات چلے گا قرآن پاک کی ہدایت دیخوا نو کلا چی دا فصل راخی جی نہایت ہی کمزور دے بیاغین رستو دا تیغ رو رو اگر خسکی کی رو رو بردا خیجی قرآن پاک بالمقام کی دا بیان کرے دے سورت نم دے سورت بقرہ دریما پارکا گلاو آیات بشیتا دملاو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت 7 سنابلا فی کل سنبلۃ 100 حبہ اللہ فرمائی دانی تو گورا زمکن اللہ فرمائی دانو کا گما یو دانا دا یو دانا آغا دانا چکم دا غی سرا جامع نشترے غی سرا لباس کپڑے نشترے زمکی تتو ورزائی اللہ فرمائی انبتت زرغنکم بیاغین رستو آغا لویشی 7 سنابلا پائے کے وشاخنا
بعض داسې دانې دي چاہے کې وشاخونه وشي مختلف قسم لا میوجات دي فی کل سنبلة مئة حبة یو شاخ کې بیا سودی سلسل دانې وسو دانې ښه نه بخوري د ګاڼې یو دانې نه سو دانې وګوره د الله خزانې لیکن مخرا حرام شي مخرا د ګاڼې والله یضاعف لمن یشاء الله د دینم دو چندې دا حکم درجه دا قران پاک مکه آیات وګوره والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم الله د دینهم زیاتې نو څنګه چې دا نظم کې دا ورزولا دیغینا تیغ راوت تیغ خپل پتانی باندې ودرید دیغینا رستو چې کوم دی دیغی چما ګوردمک ذمہدار هغه دا خوشاله شو څنګه انداز سره عجب الکفار ذمہدار چې کوم دی خوشاله شو نباتو خپل فصل دا دیغی حسن دا دیغی جمال دا لیکن مخی گورا سوشلل ثم یهیجو بیا اگرزیدو دا فصل فتراہو بینی بدیف مصفرن تگزیر دیاغی حسن دیاغی جمال دیاغی زوانی دیاغی خیس باغی بندی خزان راغی ثم بیا مخی گورا ثم یکون حتواما ثم يكون والله فرمای مخی گورا ثم يكون حتواما بیادر منون دارا جمشی او دلدل شی دلدل زری شی یو غات دانی گورا دی اللہ خزانی تری شر دے دانو یو شر دے لگتیم کے گورا سا بس جدا اشلل دانی جدا اشلی دی اللہ احسان تا گورا دا قرآن پاک مثال بیانی گا دغه شان له چې څنګه دا فصل له دغه شان له نسل لغه څنګه چې باران کیږي د ځمکې نه تیغ چې کوم دی راوځي دا د فصل مثال له او به دغه شان له نسل له دغه شان له نسل لغه انسان چې کوم دی دا هم د خاورینا انسان هم د خاورینا پیدا لغه فصل د خاورینا نسل هم د خاورینا خلقه من تراب الله فرمای مونږ پیدا کو باز خلک کوم دې اعتراض کوي چې عیسی علیه السلام دا څنګه پیدا شوی دی پلاری نشته الله فرمای زما کاری دی راي کې ګوتې موي ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنځ الله تعالی کمثل آدم بشان د آدم علیہ السلام دے خلقه من تراب اللہ پیدا کر اللہ فرمائی دی مونگا پیدا کو دخاوری آیات نمبر 59 گورا سورت آل عمران گورا خلقه من تراب آدم علیہ السلام مونگا سنگا پیدا کر دے دغه شان مونگا عیسی علیہ السلام پیدا کر دے دا مونگا کار دے اللہ فرمائی زما کاریگری را زجه څنګه کوم هغه شان لګیږي بعض انسانان شته چې پلار شته موري نشته بعض داسې دي چې موري شته پلار نشته بعض داسې دي چې دواړه نشته وګوره آدم علیہ السلام نه پلار شته نه مور شته دا تخم تعالی مالا ضرورت دی مونږ بغیر د تخم نه فصل مونږ ته نشي ملاویلې لیکن رب العالمین تخم دا ضرورت نشتره انسانانو تخم نشتره نو اللہ فرمائی خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون اللہ وی شایو شیخا دا زمان بکل لپارا ویخا نو دارنگی انسانان هم دا خاورینا فصل دا خاورینا نو نسل دا هم دا خاورینا دا گورا فصل ابتدا کی نہایت ہی کمزوری دیکھا انسان چې کوم دی د باندې باران برکم یو دی روح برنا باران د برنا روح د برنا فصل د خاورینا دارنګي نسل د خاورینا دا وګوره فصل چې کوم دی ابتدائی کی تیغ دی پیشاینا چنچینا معمولی شیزنا ځان نشي بچ کولی دارنګي دا انسان دی چې کله پیدا شي دومره باریک دی غرمونا دارنګي د بل یو حیوان نه پیشونا ماشو د بدنې کې پیشو راغله هر څه خراب کړي ښه د دې حفاظت څوک کوي یو الله کوي ښه
دا انسان چې کوم دی رو لویږي د لاسونو کې طاقت نشته دی، خپلو کې طاقت نشته دی، غوږونو کې طاقت نشته دی، خبرې دې نشي کولی. الله فرمایي رو دله زه طاقت ورکوم، قوت ورکوم تر دې پورې چې دی په مخه لاړ شي. دی هم دغه ځوانۍ ته لاړ شي او داسې انداز سره چې دی بالکل ځوان شي. لکه ته وګوره 11مه پاره ده قرآن پاک موږ له داسې انداز سره پوه کوي لکه 1 جمع 1 برابر ہے 2. سورت یونس تے خواہ کستانم غلام یونس تے نو دا سورت یونس تے دا کلاو تا قرآن پاک دا بوسی خواہ بالکل گورا زوانی گورا حضوانی. اللہ تعالیٰ سے فرمائی سورت نم دے سورت یونس رب العالمین فرمائی ان مثل الحیات الدنیا آیات نمبر 24 سے زوان مرتا ہو رہا. علی اثر سے تے ددو زویر فرزند هغه بالکل ځواني کې لا آیات تبورا ته به پوښیږي داسې به پوښي بالکل واضحه. ان مثل الحیات الدنیا یقینا مثال ژوند د دنیا کما ان پشان دی وبوده انزلناه چې موږ ورو من السماء دبرنا فاختلط به نبات الارض داغینا راخیجی گیا گانی مما کمی جمع گیا گانی دی یاکل الناس والانعام انسانان هم داغینا خوراک گئی حیوانات هم داغینا خوراک گئی حتی تردی پوری خیال ساتھا نوجوان تا گورا حتی غی پوری اذا اخذت الارض کلا چی اونیسی زمکا اونیسی زخرف و اقبل خائص زمکا بالکل چکم دے خیست شی وزینت او بالکل مزین شی دولی شی لگشوالا وزن آلوها گمانو کی ددی مالک عبدالمالک دا گمانو کی ذمہ دے ایماندار دے انہم قادرون علیہ زبدی من قادر ما دا فصل بمات ملاوشی دا غنم بمات ملاوشی دا شوری دا بمات ملاوشی جوار بملاوشی نور چکم میں وجاتی دا بملاوشی آتا امرونا راشی زمونگا حکم لیلن دشبی او نهارن یاد رزی فجعلنا اگرزی دا فصل حسیدن دزدل یا گلے راشی طوفان راشی یا بل سازاب راشی فصل چکم دے زری زری کی دلدل شیخا کالم تغن بالامسی گویا چی دا فصل پرنو دا مثال دا زوانو مدیغا نوجوان دے وڑی کے دے آگا دی مور جولائی کے پیداش شو لوی شو لار ځان له خوشحالي گی دی مور خو باس مکوا دارنګ ټول کور والا ورته خوشحالي دی لوی شي تر دې پورې چې داغه خایس کم حد ته ورسي داغه چمک داغه دمک ځواني تا نه تبي مرګ راشي. دا پته نه نوجوانانو لپاره نسخه نن کې څومره نوجوان تذکرہ په بل غاړه روانه ده خیال هم نشته لہذا ځواني کې سورۃ یونس آیات نمبر 24 وګورئ نو دا نسخه د پاره د نوجوانانو چې نه صافي لکه څنګه نن علي اثر صاحب داغه فرزند بالکل نوجوانۍ کې لاړ نو دارنګي تا مال لپاره سبق دی د مرګ ته معلوم نه دی دا چې زموږ ګیره و بالکل بمبلوي او دارنګي مونږ په څه بچر مرګ راځي بیا موږ تیاری کوو دا پته نه کیږي. بهرحال عرض می دا کاو چې نسل او دارنګي فصل دا یو شی دی. نن سبا مونږ لپاره نور بیان کوي یو ذمہ دار نه ګوري آسان بیان دے خپل پټی کې ودرې گا تاسو کا لور دے ذمہ دار کری پور دے جماعت دے زړه تور دے او درې کې لګیاره ښا درې کې لګیاره چې څو پورې فضل کا شي نه دے جماعت نه د زړه مات دی ښا جماعت نه زړه مات دی نو لہذا دې کې موږ لپاره عبرت ته چې دا فصل پرون څنګه دا څنګه مزیدارو دیاګي حسن و جمالو نن بډاوال ته ورسېدو نن هغه فصل چې کوم دی دیاګي هغه خایس نشته لري بعضې کې هغه مات شي ارتاو شي بعضینو کې سالت شي بعضینو کې سالت شي نو دا فصل نسل لپاره ډېر لوی عبرت دی ډېر لوی سبق دی موږ لپاره دې باندې ډېر تفصیلي اوږد بیان دی خو نهایت اختصار سره تاسو ذهن کې دا خبره एकदम ما لپاره هم ضرورت دی تاسو لپاره هم ضرورت دی نسل اور فصل بس دا یو شی دی دغه فصل ته ګوره موږ لپاره عبرت دی موږ لپاره سبق دی چې موږ د دې خیال وساتو د دې نه موږ عبرت واخلو موږ به همیش لپاره
د دې دنیا په چمن کې همیش لپاره مونږه ژوندینی مونږ لا سکار کول پکار دي چې څنګه فصل لاړ د هغې ښایست لاړ او بعض وخت کې ځوانۍ وخت کې تاسو ګورئ فصل بوډاوال ته لکه صورت یونس آیات کې تاسو ته ما پیش کو نو بعض وخت کې بالکل هغه فصل منې ځوانۍ وخت کې مرګ راشي نو دغه شان نه مونږ منې دا هم روان دی دا یو نوجوان نه دی تاسو ته شمارلی نه شم نن سبا چې څومره نوجوانان دي دغه شان روان دي په مخه یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې بے شماره دي سند کې پنجاب کې خیبر پختونخوا کې مسلمان ته بدل نه کېږي پلار ته پته نه وي بچې بس بیا یعنی لاش ولا راویستلی شي نو لہذا خیال ساتل پکار دي موږ لپاره چې وخت زموږ بې انتها قیمتي ټیم دی قیمتي وخت دی د دې نه موږ له فایده اخیستل پکار